هلکه دته ګوره او دې سپیډ ته ګوره چې اوس ورته دغه لږ ټیر پنچر شي نو خوله به یوازې نیولي او ټوله هوا به تې وتي نو بیا به خلک وایي چې مرګ سره ګولونه وړې وی ولم دله ها پس یې ولې ته صرف تماشه کوه ها یا الله موټر سایکل داسې په هوا روان دی ته به وایې چې د جاز انجن یې پکې لګولی دی د جازه هلکه بس 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 دې سړي نه لرې بهر پروت دی کولمې تې راوتې خو دا راته ووایه چې دا دې وویشتو څنګه زما په خیال کس یقین دې وانه غسته نه لږ لږ مې یقین راغلی اوس په دې ښه پوره یقین وایي هغه پورې مخامخ سړي ته ګوره دا دې خو سپینو ښه ټیک ټاک روان دی که نه صرف سیکه ووته یاره ډېر د کینتیر زوی دی داسې روان دی لکه اس پی په خپو کې سم د قچر او ډوکي دي د قچرو بس 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 هلکه سړی دې په دواړو خپو پنچر کړلی نظر دې نه دی سم غرونه چې غرونه دا خو زما کمال دی که نه نظر مې سم مزایلې دي مزایلې او هلکه ودرېږه ودرېږه دې ځای نه یو قدم مخکې لاړ نه ګوره پنچر به شي ولې ګورې نه هغه نظري ولاړ هغه جازونه چې درته وایي د ده نه ټول کلی تنګ دی اوس په د دې ځای نه روغ څنګه ځو ماله یو ګیم راځي خو ځان به ګوټ کړي که نه د رښتیا به ګوټ شي راځه هلکه د دې ځینه خپې ویسته غواړي که نه زما دا کولمې هم ډېری کوي خو د ده سره څه نه څه چل کول غواړي هلکه بره ګوره لګړ بګړ دی کم دی کم دی هلکه ته خو ځانه د جاز په شان روان یې The Bluetooth device is connected successfully. په دې کې ګوره زما هیڅ قصور نشته زما نظر دلته اډوکار نه دی کړی ګوره خلک چې په روډ اوړي که نه کته به رسېږي په دې کې زما ګناه نشته هلکه دا ګاډی دې ځانه واخیست کو او که نه دا خو راله پرون د تورخم نه راغلی هلکه دا خو د ډېر یو 303 ډیسکو ګاډی اخیستی دی یار داسې ښکاري لکه انګریزانو چې پکې قدم نه ایښودی او تا له ډایرک رالېږلی یار اوهو دې ریمانو ته یې وګوره دې شیشو ته یې وګوره یار دې کلر ته یې وګوره سمه برېښنا کوي برېښنا یاره بس ډېر خوندور دی ښه هلکه په ګاډۍ مې تندر را پرېوت دې شي خو څلوګۍ شروع کړو روغ رمټ ګاډی چې دا ولۍ چلو شو دا د دې سړي نظر وو که نه چې هغه په ابوز هلیکاپټر راته وکړی دا خو لا ګاډی دی مړه په خوله کې اړو ماشاءالله شته نو ګټې دله چې ګټې داسې نظري دی ورشه شابه دا شی ګاډي ته مصري له رسو زر کو شابه شابه زر کو والا شابه 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 ورشه دا اوس په مصریانو باندې نه رغېږي زر تر زر کباډي له رسو داسې نه چې اور والي بیا به یې د نه کباډي هم نالي دا په 303 ګزار لګېدلی 303 ډیسکو ګزار اسې سوچ کومه که دې ونې ته زه خطی نو پوره 3 میاشتې مې پرې اخیستې یو دا رزیل دی په څو سکندونو کې دې سر ته وختو داسې ښکاري لکه دی چې د شادوګانو د ذاتی دا شکل هم څه ګوریله ګوریله ښکاري په خپو کې د قچر اډوکي دي د قانون مطابق ډېر یو رزیل انسان دی چې په څو سکندونو کې دې ونې ته وخته سړی پړسکه شو د ګیس کوپړۍ لیک شوه ویشته دی ویشته دی چا ویشتو کار یې ولو کو چا ویشتو خو دغه نظري ویشتو که نه امبولانس ته امبولانس ته ضرورت نشته د قبر د نال د ویچو پیچو پاوه وروره د ده د مخې خو څوک په کور کې کټ ته نشي ختی او کلوات بره ونې ته ختی دی د دې نظري رزیل هم په خوله کې ماشاءالله نشته چې لږ ماشاءالله ووایي هلکه د هغه کار څه دی هغه ټوله ورځ په دې پسې ګرځي چې یو ولي او بل ولي خو زه راته یم د دې ځینې خپې وباسو داسې نه چې موږ وولي د دې ګاډي نه خلاص کړي زه ورځه هلکه سرعت شروع شو خدای دې تباه برباد مه کړه ګاډی پرېږده ورتګه هلکه ملګرو خبر شوي یې که نه که نه د څه نه هلکه هغه نظري نه دی هغه ډېر سخت بیمار شوی دی او خېټه یې دونه غټه پړسېدله او د زنکدن په حالاتو کې پروت دی سات هم نه وځي کېده به هم دغه
چې سل پردي کورونه وران کړي خپل به یو هم ودان نه کړي. یاره ډېر په تکلیف کې دی که نه. مرګرو تاسو ته پته شي حدیث مفهوم دی چې نظر دومره خطرناک دی که چا په انسان باندې ولګي دا قبر ته رسوي او اوښ چې دی هغه کټوۍ ته رسوي. نو چېرې موږ یو شیز وګورو زموږ پې نظر ښه راشي نو ماشاءالله ویل موږ له پکار دي. که زموږ پې مینه راځي او که نه خو موږ له پکار دي چې ماشاءالله ووایو. نو په دې کې ډېر ثواب هم دی دنیا ګټه هم ده او د آخرت هم ده. زموږ د وجې به چاته نقصان هم ونه رسي. بله خبره دا ده چې په چا د نظر ولګېدو د هغه ته نقصان ورسېدو نو د دې هم په ورځ د آخرت ذمهواري. نو د دې پکار ده چې موږ د خپلو نظرونو حفاظت وکړو. نظرونو حفاظت څه دی چې موږ څه ته وګورو بس بیا ماشاءالله ویل پکار.